مشرانو جرګه وایي یو پلاوی ټاکلی څو د بډو اخیستو په تور د 3 سناتورانو د نیولو په اړه معلومات راټول کړي. د مشرانو جرګې په خبره دغه پلاوی به د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ په همکارۍ سره دغه قضیې څرنګوالی وارزوي. د مشرانو جرګه وایي په بلخ کې د بډو اخیستو په تور د 3 سناتورانو د نیولو په اړه له دوی سره لازم معلومات نه دي شریک شوي او دوی هیله لري چې د اساسي قانون په رڼا کې په دقیق، روڼ او عادلانه ډول دا قضیه وڅېړل شي. افغان حکومت تېره ورځ ومنله چې په بلخ کې د زرګونه ډالرو بډو اخیستو په تور د مشرانو جرګې 3 غړي نیولي او دوی به د څېړنې لپاره کابل ته ولېږدول شي. د دغو سناتورانو د نیولو دا قضیه لا بشپړه شوې نه وه چې په کابل کې لوی څارنوالۍ د بډو اخیستو په تور د عامې روغتیا وزارت د 4 کارکوونکو د نیولو خبر ورکړ. 4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه 4 تنه د عامې روغتیا وزارت له مربوطاتو څخه د لوی څارنوالۍ اړوند د کنټرول او مراقبت څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت ریاست سره په همغږۍ د دې وزارت له کارکوونکو د بډې غوښتنې په تور نیول شوي دي او موضوع د څارنوالۍ تر څېړنو او ګروېږنو لاندې ده. د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې اداري فساد د افغان حکومت یو له جدي ننګونو څخه دی. تېره میاشت د جنیوا کنفرانس ګډونوالو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د نورو ستونزو او ناخوالو سربیره د اداري فساد ستونزه پر خپل ځای پاتې او اړینه ده چې په دې برخه کې عملي ګامونه اوچت شي. افغان حکومت وایي ژمن دی چې د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خو ډیری یې په دې برخه کې پرمختګ ټکنی بولي.